په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ پر موخه نندارتون په لار اچول شوی دی. د دغه نندارتون کې شاوخوا 100 غرفې لګېدلې دي چې په دې غرفو کې د دې ولایت بېلابېلو شرکتونو خوراکي او غیر خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوي. دغسې نندارتونونه چې دي د داخلي تولیداتو لپاره ډېر ګټور دي. ډېری خلک دلته راځي او هېوادوال د داخلي تولیداتو څخه لیدنه کوي. په راتلونکي کې هم دا هیله ده چې دغسې نندارتونونه په مخه باندې واچوي تر څو خلک د داخلي تولیداتو څخه لیدنه وکړي او د هېوادوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه درې ورځني نندارتون ته دلته راشي چې سبا او بل سبا یعنې دوشنبه او سه شنبه دلته موقعیت لري. دا ډېر ارزښت لري زموږ د بازار موندنې لپاره ځکه ټول خلک راځي دلته او ښه په مېړانه سره خپل د وطن تولید نږدې نه ننداره کوي. د کورنۍ تولیداتو محصولاتو ملي نندارتون د 3 ورځو لپاره د جلال آباد په ښار کې پارک هوټل کې پرانیستل شوی دی چې په دې کې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه نږدې 100 بېلابېل صنعتکارانو برخه اخیسته ده چې خپلې غرفې د هېوادوالو په وړاندې پرانیستې دي او هېوادوال کولی شي چې دلته په دغه غرفو کې د کورنیو تولیداتو څخه لیدنه وکړي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره